سلامونه، دعاوې او نیکمرغي. زه اکرام الله عادل یم. د غڼې ځالې ناول مو شروع کړی و. په تېره برخه کې مو واورید چې طاهرې وویل دروازه مې ور وټکوله، دوه غبرګ کوچنیان راووتل، له خیرونو مخونو شکېدلو جامو او پلاستیکي زړو څپلکو یې غربت ورېده. ورته مې وویل چې حاجي صاحب راوغواړئ. اوس په څلورمه برخه باندې پیل کوو. یوه یې د کور خوا ته منډه کړه، دویم په راوتلو ورډو سترګو زما په لاس کې نیولي ایسکریم ته کتل. داسې راته ښکاره شوه لکه په ټول ژوند چې ایسکریم ته ژبه نه وي رایستلې. سړی راغی، وارخطا و، خبرې ته مې پرېنښود. پوه مې کړ چې له ما او زما له ماشومانو لرې اوسه، که نه نو په کوڅه کې به دې لوڅ لپړ ودروم. سړي یوازې رډو سترګې راته نیولې وي. غبرګ ایسکریمونه مې ماشومانو ته ورکړل. کور ته راغلم، لور مې تر ویښتو کش کړه، خو زوی منډه رانه واخیسته. کېناستم، زړه مې ډک و، خو ومې نه ژړل. لور ته مې وویل چې که دې بیا له کوم چا څه اخیستي ول تر ستوني دې نیسم، قسم د چرګ غوندې کغا به دې راته خېژي. ته نجلۍ سپین ټیکری لړزېده. بل سهار مې د کور له مالکې 100 افغانۍ پور کړي. بل کمال مې نه درلود. د بوټونو تور رنګ او برس مې واخیستل. نیغه نانوایي ته ورغلم، کېناستم، برس او رنګ مې پښو ته کېښودل. اول مې تر څنګ د ناستې ځوانې سوالګرې خندا واورېده. بیا نانوایي راغږ کړل، ویلې چې د نانوایي مخه مې نیسي. د نانوایي تر مخې یوازې زه نه ومه ناسته، ګڼې سوالګرې وې. یوې ته یې هم څه نه ویل، هېڅ خبره مې ونه کړه. د دوکان مخې ته کېناستم، خو دوکاندار په بیړه راووت، ویلې چې دلته ستا کېناستل شرم دی. دوکان ته مې مشتریان نه راځي. حیرانه شوم، دې خلکو ته د ښځو سوال شرم نه ښکارېده، خو د هغوی له کاره یې بد وړل، غرور یې نه منله. د همدې دوکان تر مخ 2 تنه نور سړي هم ناست ول، یو یې جوار نینې کول. دوکاندار په خواره خوله راته وویل چې عزت ته مې ګوره. دې خلکو ته سوال کول عزت ښکارېده، خو کار کول یې بې عزتي ګڼله. لاړم، د کمپنۍ په بازار کې مې د چلمتره سړک د ګلدان په منځ کې په سپیرو خاورو کې پلتۍ ووهلې. د چادري له وړو سرو مې تر څنګ وکتل. په لنډو فاصلو کې کتار موچیان ناست ول. تر څنګ ځوان سړور موچي راوکتل، ټنډه یې تروه شوه. بیرته یې د بوټ تر تلي ستن وایسته، خو شیبه وروسته یو دم وخندل. له سره رنګه ډک بوتل یې رابیرته کړ. ویې ویل چې خلک یوازې تور رنګ بوټونه نه په پښو کوي. وپوهېدم چې دا مهرباني بې څه نه وه. ده زما پښو ته کتل، په زړو څپلکو کې زما د پښو سپین رنګ مهربانه کړی و. ولاړ شوم، څو ګامه لرې د 2 سپینګیرو موچیانو تر څنګ کېناستم. یو مصروف و، بوټونه یې رنګول، خو بل نسوار تو کړل. وار له واره یې د نصیحت ژبه راواخیسته. ویې ویل چې ښځې په کور درنې ښکاري. ده اوږدې خبرې وکړي. مرګ یې تر بېحیایي ښه ګاڼه، خو ما ته باک نه راته، مخکې لا مړه و. د هر سړي په پښو پسې به مې ورمیږ کوږ شو. سپیرو په خاورو ککړو بوټانو به مې زړه ښه کړ. قسمت مې ورپورې غوټه و. خدای به مې کول چې راوګرځي، خو ساعت ووت، یو هم رانغی. اخر مې بخت بیداري وکړه. یو زړې ښځې بسته خلطه راته کېښوده. د ماشومانو پوره 2 جوړه بوټونه او څپلۍ وي، ومې رنګول. اسانه وه، د میړه یوازې همدا یوه نیکي راپاتې وه. د بوټونو رنګ یې سم غوښت. د ستنې د څوکې په اندازه سپېره ځای هم کنځلې درلودې. ښځې 80 افغانۍ راکړې، باید راکړی وی. رنګ یې ښه راغلی و، تک تور. په همدې تور رنګ کې مې د خپلو اولادونو ژوند لید. له ښځې مې د ساعت پوښتنه وکړه. له مکتبه د کوچنیانو راتګ ته یوازې 30 دقیقې پاتې وي. نانوایي ته ورغلم، 3 تودې ډوډۍ مې راواخیستې. په ژوند کې مې اوله ګټه وه. د غرور احساس مې وکړ. د چادري پیڅکه مې کش شوه. هغې ځوانې ښځې چې ما پورې خندلي وو، د یوې وچې ډوډۍ د اخیستلو خواست راته کوه. وار له واره اجاڼۍ شو. اجاڼۍ، خدای ومنه، یوه وچه ډوډۍ خو راته واخله. چادري مې ترې کش کړه، ډوډۍ مې خپلې پزې ته وروړه. خوند یې کاوه. سږي مې د ډوډۍ له تاوده بوی ډک کړل. په کوڅه کې نیغ سر روانه وم، زړه مې هوا کوله. وزرې نه وې، الوتم. په ذهن کې مې سندرې راګرځېدې. په لاره کې مې 3 هګۍ واخیستې. کور ته لاړم، غوړي نه ول. شیبه وروسته مې په اوبو کې جوش کړې. هګۍ او 3 وچې ډوډۍ پر هوار کړي، اخبار کېښودې. اولادونه مې راغلل، حیران ول. د هګیو پوستکي هم په ګوله کې ونغاړل. د کوڅې د ایسکریم خرڅونکي میوزیک راغی. زوی مې ورولېږه.
ځان او خور ته یې 2 آیسکریم راوړل. دواړو آیسکریمونه په خوند څټل. ژبې یې تکې سپینې وي. ټکې وینه یې نه درلوده. ماسپښین مې دوی ویده کړ. پر لاسونو پښو مې د بوټونو د رنګولو برس وسولاو. بله چاره نه وه. تورو خیرونو لاسونو او پښو د نارینهو شهوت نه راپاروه. د سړک ګلدان ته ورغلم. ځوان څڼور موچي راغږ کړ. ور ومې کتل. د تر څنګ پلاستیکي بوجۍ راته هواره کړه. ترې تېره شو. 2 سپین ږیرو په منځ کې کېناست. خو ځان همالته راپسې راغی. خندلي. له ما یې ځان ته نږدې د ورتلو غوښتنه کوله. سر مې پسې ونه ګرځاو. خو دی تر اندازې ډېر سپی کېده. سپک مې کړ. وار له واره یې فاحشه وګڼل. زړه مې اور واخیست. خو ځان مې کابو کړ. ځوان یوه شېبه ولاړو. بیرته لرې پر خپل ځای کېناست. هماغه ځای یې راناره کړه. ته فاحشه یې. بوډا راغږ کړ. ښځه چې له کوره راووځي داسې ده لکه د شاتو ډک بې سرپوښه بوتل. له شاتو ډک خلاص بوتل ته خامخا مچ ورځي. زما خبره ومنه. په کور کې درنه کېنه. پټه به یې. دلته ګزاره نشي کولی. ومې ویل نه ګزاره کولی شم. یو دم ودرېدم. پر ناست ځوان مې منډه ور واخیسته. وار له واره مې تر څنو کش کړ. ړنګ شو. سندان ته مې لاس ور وغځو. نه کېده. دروندو. د بوټونو د رنګ ډبې په ګوتو راغی. ځوان اخ کړ. پر تندې د وینو نرۍ لیکه راوبهېده. زړو موچیانو منډه راواخیسته. دواړو تر ولي ونیولم. خلک راټول شو. ماشومانو خندل. لویان غلي ولاړول. بیرته خپل ځای ته راغلم. چادرې سپیرې پیڅکې مې وڅنډلې. ځوان ته مې وکتل. غلی ناست. په دسمال د خپل تندي وینه پاکوله. راټول شوي خلک لاړل. بیا ورغلم. د ځوان تر مخ ایښي ستن مې راواخیسته. ومې ویل که دې بیا فاحشه راته وویل نو په ډک بازار کې به دا ستن په خېټه کې در ومنډم. د ځوان سترګې رډې راختلې وې. بیرته خپل ځای ته راغلم. زړو موچیانو سرونه ټیټ نیولي وو. خولې یې پټې وې. خو ګېډې یې ښکته پورته کېدې. په ګېډو کې یې خندل. ما ته هم د مکتب یوې وړې نجلۍ خپلې څپلۍ راوویستې. شېبه وروسته مې د بوډا موچي خندا واورېده. یاره بلا یې بلا. سړی دې له ځایه ورک کړ. ور ومې کتل. ځوان په دوړو کې پټ و. لرې ځای جارو کوو. شېبه وروسته د موچیتوب وسایل مې همالته یوړل. بوډا ته مې وویل ګناه په شاتو کې نه ده په مچانو کې ده. پاک شیان خدای پاک پیدا کړي دي. باید چټل شیان ترې لرې کړو. مازدیګر مې پیسې وګڼلې. 5 جوړه بوټونه مې رنګولي وو. ژوند یو څه ښه شو. دومره څه مې موندل چې له لوږې یې ساتلو. وروسته مې ډوډۍ بیرته 3 وخته کړه. خو په اول سهار مې د زوی ګېډه خرابه شوه. ولې به نه خرابېده؟ ګېډه یې له 3 وخته خوراک سره نابلده وه. زه به هر سهار سړک ته وتم. تر مازدیګره به مې بوټونه رنګول. ښه و. چا کار نه راباندې درلود. په چادرۍ کې پټ وم. عمر مې نه معلومېده. په رنګ رنګ کړیو تورو او خیرونو لاسونو ته هم چا نه کتل. زه خپل اولادونه مې ول. نه مې په چا کار درلود او نه چا کار راباندې درلود. له هیڅ چا سره مې راشه درشه نه لرله. لیور مې هم نه پوهېده چې زه چیرته اوسم. څه کوم؟ له چا سره یم؟ زه ورکه وم. له ټولو. آن له خپل ځان او خپل ژونده هم ورکه وم. د هوا په سړېدو سره مې د زغالو یوه زړه بخارۍ واخیسته. د مني په اخر کې مکتبونه رخصت شول. لور مې په یو مضمون کې مشروطه وه. زوی مې په 3 کې. سپک مې نه کړل. نه و ملامت. درس به یې څنګه زده کېده. نیم کال یې په اوبو کې لنده ډوډۍ خوړلې وه. خو د ژمي په اوله کې مې دواړه په کورسونو کې واچول. یخنۍ ته مې نه کتل. آن د واورې د ورېدو په وخت کې به هم د دواړو سړکونو په منځ کې ناسته وم. سپین بڅرکي به راباندې تویېدل. خو باک نه راته. لا راته ښه وه. په ورښت کې به زیاتره موچیان نه ول. ناروغه کېدل. خو زه په خټو کې ناسته وم. پزه به مې بهېده. ټوخل به مې. د ځان غوندې لندې په خټو لړلې چرمي موزې به ماته راتلې. موزې به وځلېدې. تازه به شوې. خو زه به هماغسې په خټو کې ککړه ناسته وم. ککړه دې وایې. نو څه؟ د ماشومانو په غومبرو کې مې سرخي پیدا شو. له خندا سره روږدې شول. شونډې یې نه وتې. یو ورځ مې زوی له کورسه راغی. ژړلې. جامې په خټو لړلې وې. وویل چې د کورس تر مخې یو هلک ووهلم. قلم یې په زور رانه واخیست. پاکې جامې مې ورکړې. ورته ومې ویل چې خیر دی. ته جنجال مه ورسره کوه. خو 2 ورځې وروسته بیا سرې سترګې راته ودرېد. پزه یې ونیوه. لور مې راته وویل چې موږ قرار راتلو. هماغه هلک یو وارې د لندې واورې غونډس کې راته ونیول. زوی ته مې د هغه هلک کور معلوم و. دواړه ورغلو.
پلار یې راووت. په نرمه مې ورته وویل چې خپل زوی وپوهوه. سړي هیڅ ونه ویل. ولې به یې ویل؟ له نرمۍ نه خدای که دا خلک سترګه وکړي. لا یې ټنډه تروه شوه. کور ته ننوت. یوه شیبه معطله شو. بیرته رانغی. 2 ورځې وروسته مې زوی کورس ته نت. غوسه راغله. خو ده مرګ تر کورس ښه ګاڼه. لور مې راوغږوله. اول یې څه نه ویل، خو وروسته یې سترګې لندې شوې، سر یې وځړېد. په شرمېدلي غږ یې وویل چې تېره ورځ هغه هلک زما د ورور ته ډېرې بې شرمې خبرې وکړې. له خپل زوی سره د کورس په وره کې ودرېدم. زوی مې په ویره خپل یو همزولی راوخوت. هلک تک ژېړ و، خیرن غاښونه یې لرل. وار له واره مې لاس ور واچو. ده چیغه کړه، زور یې واهه، خو ما کله په اسانه پرېښوده. زوی ته مې وویل چې ویې وهه. د زوی سترګې مې رډې راختلې وې. هلک کمربند نه درلود، توکمه یې وشکېده. زوی ته مې وکتل، هماغسې ورخطا ولاړو. له خولې مې لاړې باد شوې. ورته ومې ویل چې وژنم دی. هلک ته مې وویل چې زما له اولادونو لرې ګرځه. قسم، بل وار به لوڅ لپړ ناست دی. یوه ښځه راغله، پور یې وهلم. فاحشه یې وګڼله. له خپل زوی سره کور ته راغله. شیبه وروسته دروازه وټکېده. ذهن مې مخکې له مخکې همدې شیبې ته تیار و. د پیازو چاړه مې راواخیسته. د هلک پلار 2 په 2 کېده. سپکې سپورې ویلې، له خولې یې ځګونه بادېدل. ما سوکه دروازه پورې کړه، خو ده د وره په لیخک کې پښه کېښوده. له چړې سره ورووتم. ګاونډیان راغلل. لنډ مې ورته وویل چې د ده زوی زما زوی ته فاحشې خبرې کړې وي. ما دغه جواب ورکړ. یو ګاونډي په راغلي سړي ور بړچ وهل. وویل چې زوی دې سم که، لوچک دی. د کوڅې ماشومانو ته په سپکه ګوري. دوی یو بل ته کنځلې پیل کړي. ما قرار دروازه پورې کړه. کور ته راغلم. په سبا مې بیا زوی کورس ته نت. ویریده، خو ما ور یاده کړه چې زه در سره یم. زړور اوسه. غرمه راغې. ویلې چې هغه هلک کورس ته نه و راغلی، خو بله غرمه خوشحاله و. هلک په ځوړند سر ترې تېر شوی.